نن د ریفرنس ټاپ ده دغه ساحه پاته وه دغه ساحه به وایو په دې ځای کې به مشکل نه وي مثلا راځم تاسو ول نور بل دغه په دې ساحه کې بل دغه نه مشکل دغه جوړ کې پیرس و ښه هغه فقط هغه اپډیټ ټیبل څخه استفاده وکړو مثلا راځم دیم رن دیم 150 مثلا دا فکر وکړه چې دا مو اول هیډینګ دی دا هم هیډینګ 1 صحیح دی او دا مو هم دغه دی مثلا هیډینګ 2 دی دا به هم سلیکټ کړم را به سم دا هم کنټرول زیډ دا هم هیډینګ 2 اوس راځم فهرست راچوم د هغه دپاره راځم و ریفرنس ته دلته table of contents دا دوه یو سر ولوېدله صحیح دی اوس ته غواړې چې دریم ور واچوې مثلا دریم یې مثلا دغه تیمز اینډ دا داسې فکر وکړه چې دا مو دریم دغه د عنوان دی دا به هم دغه کړمه صحیح دی اوس غواړې چې دغه ور واچوې نو راځې پر ټیبل اف کانټینټس پر دې ځای باندې فقط ماوس کلیک وکړه راسه و ریفرنس ته پر دغه اپډیټ دلته انټایر ټیبل دا چې دې کلیک کړي دی به ورلوېږي بل یا د دې پر دغه ټیبل باندې کلیک وکړه بل دغه خو نشته مشکل ښه انسرټ سایټیشن د پرون یې ما یو لږ دغه ووایه موضوع چې هدف یې څه شی دی مال دا تقریبا د ریفرنس لپاره یې موږ تاسو استفاده کوو مثلا یو کتاب دغه زه وراچومه راځم اډ نیو سورس ته په دې ځای کې مثلا د کتاب د لیکوال نوم مثلا حامد د کتاب د لیکوال نوم دی د کتاب نوم چې دی د کمپیوټر په نامه باندې مثلا د کتاب یادېږي په 1989 کې مثلا دا کتاب چاپ شوی دی او په کاناډا کې مثلا چاپ شوی دی دیم کاناډا بله فرق نه کوي خو هغه بیا په سي باندې خو مثلا په کندهار کې چاپ شوی دی صحیح دی او پبلیشر چې دی بینوا دیم اوس وایه چې وا بینوا هم دغه غلط دی سپیلیه دا که چیرې دا شو کړمه دلته دغه نور ساحه هم راځي راته خو دا نه شو کوم دا مو پرون وویله چې دا څه رقم کولی شو مثلا کم پروینس دی کم ملک دی یا کم مملکت دی یا د ایډیټر دا کتاب چې ایډیټ کړی دی د هغه نفر نوم څه دی څوم جلد دی دغه ما چې لیکلی دی دا یې څوم جلد دی او ټوټل دغه کتاب څو جلده لري صحیح دی ورپسې دغه په ترتیب سره تر اخره پورې مثلا ترانسلیټر یا څوک دی تر اخره پورې مثلا څو پیجه پکښې کې دي و کم ایډیشن یا د ایډیشن یې شاید درته معلومېږي هغه اول چاپ دویم چاپ دریم چاپ لیدلی به مو یې مثلا دا اوکې کومه دا یې اوکې اوس په دې ځای کې نور اچوم مثلا دا به ایسته کوم ځینې راځم پر دې ځای باندې غواړم چې دلته ور واچومه نو راځم و انسرټ سایټیشن ته پر دې ځای باندې زه غواړم چې ور واچوم چې یعنې دغه موضوع چې ده دا ما د دغه کتاب څخه راخیستې ده چې حامد لیکلی دی په 1989 کال کې صحیح دی دا هر ځای باندې چې ستاسو خوښه وي پر هغه ځای باندې کولی شئ مثلا راځئ پر هر ځای باندې چې مو کلیک وکړئ مثلا دغه ساحه ده دغه ساحه دا تاسو دا فکر وکړئ چې دا تاسو مکمله د یو کتاب څخه راخیستې ده هېڅ دغه تغییر و تبدیل نه یې راغلی پکښې په دې ساحه کې اوس په دې ساحه کې تر دغه وروسته خو نو باید چې بیا دغه کتاب نوم راسي چې اته ځینې راخیستی دي دا راځي په دې ځای کې صحیح دی دا یو قسم یو دانه ریفرنس ورپسې منیج سورسز د دې لپاره استفاده کیږي دغه 1990 دا مې اوس جوړ کړي دا مې پرون جوړ کړي و فکر کوم مثلا د محمود په نامه باندې بل نفر دا کتاب لیکلی دی هر کتاب چې تاسې د دې ځای څخه راډوئ اډ نیو سورس څخه مثلا په دې ځای کې زه د مثال د جمیل په نامه باندې دغه کوم یو کتاب ثبتوم صحیح دی چې جمیل لیکلی دی ټایټل یې مثلا هارډویر په نامه باندې دی مثال یې مثلا 1990 کال کې مثلا چاپ شوی دی په کندهار کې دا کتاب چاپ شوی دی
او دا مثلا د تاند لخوا څخه چاپ شوی دی دا یو دغه لري صفحه لري په دغه کې پر براوسر باندې د خبرو یو صفحه لري مثلا دا رقم یو نوم ورکو دا به مو کې کوم اوس هغه دلته دا یو ول دی په دې ځای کې دا جمیل و زه نه غواړم چې دا جمیل ته په دې ځای کې واچوم په هر ځای کې چې زما خوښي مثلا راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم راځم پر منیج سورس باندې پر منیج سورس باندې د جمیل په نامه باندې صحیح سو دا ورول دی نو هر سورس چې تاسو په کار وي چې پر هر ځای باندې کلیک وکړئ مثلا راځي غواړئ چې په د اخر کې اکثره دغه چې دي د ریفرنس کتابونه دا په اخر کې رویږي که ستاسو فکر سوي مثلا یو ریفرنس کتاب دی مثال یو د محمود په نامه باندې دی دا کاپی کوړه صحیح دی ورپسې مثلا د احمد په نامه باندې دا نه دی دغه سوي دا کاپی کوړه دا به کلوز کما راځم و انسرت ته اوس کم یو غواړم چې واچوم هر یو چې می خوښ وي هغه کولای سم چې واچوم څلور سره کتابونه دی دلته په دې ځای کې ریفرنسونه راځي غواړم چې دا یو واچوم صحیح دی ورپسې ښه په دې ځای کې چې دا به انټر کوم راځم مثلا پر دې باندې کلیک کوم مثلا دا کتاب راچوم راځم مثلا پر دې ځای باندې کلیک کوم مثلا دا کتاب راچوم دا فقط یوازې د کتابو د لیکوال نوم راځي او اکال راځي ځینې وخت بیا ستا هدف دا وي چې ته وایې چې زه مکمل معلومات یې غواړم چې وواچوم پلانکي لیکلی دی په پلانکي کال کې په پلانکي ځای کې چاپ شوی دی او دغه مثلا د چاپېدو دغه د نیټه ده هغه دپاره ته کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړې احمد لیکلی دی د کمپیوټر په نامه باندې کتاب دی کندهار چاپ شوی دی دغه محمود یا دغه هغه ایډیټر دی په اصطلاح باندې دغه محمد په نامه باندې کمپنۍ ده چې هغه چاپ کړی دی په 1990 کال کې دا کتاب چاپ شوی دی صحیح دی په دغه سټایل کې دا خو مثلا پر دې ډول باندې غواړي چې واچي دا مختلف یعنی دواړه هغه رقم دغه هغه معلومات راشي مګر ډولونه یې جلا دي اوس پر کم تغییر باندې هارورد پونتون کوم یو نوم اورېدلی وي دا هغو ریفرنسونه چې دي هغه پر دې رقم باندې ورچي دا هغه ریفرنس دی فقط ما د لږ تغییر پکښې کې راغلی زه به بیا دغه کومه چې یو څه ډېر درته معلوم سي دا هارورد دغه سو مثلا دا به زه انتخاب تغییر راغلی پکښې کې پر دې رقم باندې غواړئ چې واچوئ یا مثلا غواړئ چې پر دې رقم باندې کوي دا په تاسو د ټول ډاکومنټ په اخر کې ریفرنس درکوي چې تاسو ریفرنسونه پکښې کې ذکر کوئ چې ما د دې کتاب څخه استفاده کړې ده د دې کتاب څخه پرون ستاسو په یاد دي چې ما ورته وویل چې ما تاسو سل مخه ډاکومنټ شاید ولیکئ دا سل مخه ډاکومنټ ټوله شاید داسې نه وي چې ټوله یې د خپل دماغ څخه ولیکئ شاید د یو کتاب څخه استفاده وکړئ شاید د یو سایټ څخه استفاده وکړئ شاید د یو مثلا مجلې څخه استفاده وکړئ کولی شئ چې هغه ریفرنسونه دلته پر دې ځای باندې واچوئ دا ورپسې دا به بیرته رابسمه انټر به پر ووامه دا خو دغه سو چې مثلا د ریفرنس زه وراچوم یوازې د دې لپاره استفاده کېږي صحیح دی انسرټ کپشن بیا د دې لپاره موږ په دغه کې وویله په انسرټ کې موږ دغه کراس ریفرنس کوم په یاد وم وایه کراس ریفرنس د دې لپاره و که چیرې موږ تاسې په خپل ډاکومنټ کې مثلا عکس استفاده کړی و مثال په دې ځای کې مثلا پر دې ځای باندې زه راځم یو نوی عکس راچوم دا یم انسرټ دا به اوکې کړم دا به مثلا په دې طرف کې راولم دا یو عکس ورپسې مثلا راځم پر دې ځای باندې بل عکس راچوم دا یم انسرټ په انسرټ کې دا یم پکچر دا عکس غواړم چې واچوم دا یم دوهم ورپسې مثلا راځم په دې ځای کې دریم عکس راچوم دا یم انسرټ دا یم مثلا دریم عکس دا یم دریم عکس پوزیشن به یم مثلا پر دې رقم باندې کومه او اوس دا زما اول عکس دی راځم و ریفرنس ته په ریفرنس کې انسرټ کپشن شاید لیدلی مو چې دا فیګر 1 او په کتابو کې او د ډیرو معلومات لپاره فیګر 1 وګوره فیګر 2 وګوره فیګر 3 هغه عکسونه چې ورکړي د هغه لپاره دا خپل په دې ځای کې راغلی دی فیګر 1 کولی شئ چې دا فیګر یا زنجله کې مثلا ټیبل یې کړئ کولی شئ چې پوزیشن یې ورته چینج کړئ ورپسې کولی شئ چې د دغه فیګر 1 پر ځای باندې ستا په خوښه باندې یو نوی لیبل ورته جوړ کړئ نوی لیبل دا معنا چې یعنی پکچر 1
صحیح دی دا اوکې که وینې پکچر 1 شو یا به مثلا دا به لیبل نیو لیبل به کوم مثلا ساده یوازې به پکچر ولیکم صحیح دی پکچر چې مې ولیکي دا هم اوکې دا هم پکچر 1 دا فقط اوکې که دا هم پکچر 1 دا دلته ورولوېدی پکچر 1 صحیح دی ورپسې پر دې ځای باندې دا باید څوم راسي دا باید چې دوام راسي پر دې ځای باندې فقط کلیک وکړه دی دا د خپله دوباره وکړي دا اوکې که دا هم پکچر 2 ورپسې راځو مثلا دا مو درېیم عکس دی یوه راځم مثلا دا د خپله درېیم عکس را دی دا هم درېیم عکس اوس د دغه عنوان د دغه څخه وروسته د ټیبل اف کانټینټ څخه وروسته ته غواړې چې دغه ور واچې د عکسو دپاره یو فهرست ور واچې او چې مثلا د پلانکی عکس په دې مخکې دی پلانکی عکس په دې مخکې دی د هغه دپاره راځې پر دغه ځای باندې چې د کلیک وکړئ انسرټ ټیبل اف فیګرز پر دې ځای باندې فقط اوکې که پکچر 1 چې دی په اوله صفحه کې دی پکچر 2 چې دی په څلورمه صفحه کې دی پکچر 3 چې دی په شپږمه صفحه کې دی صحیح شو که چیرې بیا ته مثلا د دې څخه وروسته د درېیم عکس څخه وروسته مثلا څلورم عکس بیا ور واچې عینا کار یې دا رقم دی لکه دا مخکې چې مو ویلم مثلا پر دې ځای باندې ته غواړې چې انسرټ ته راځې مثلا بل عکس ور واچې دا مثلا بل عکس دا هم انسرټ د دې پوزیشن به مثلا چینج کړم دا هم پر دې ځای باندې پر دې رقم باندې یا به پر دې رقم باندې به یې کړم صحیح شو اوس پر دغه باندې زه کلیک کوم بیرته راځم و ریفرنس ته پر دې باندې انسرټ وینې پکچر 4 دلته راغلی دا به اوکې کړم دا چې اوکې شو بیرته راځم و د ټیبل اف کانټینټ څخه وروسته د ټیبل اف فیګرز چې دی دا خو درې عکسه دي دلته پکښې فقط دلته کلیک پر کومه راځم اپډیټ انټایر ټیبل دا هم اوکې وینې پکچر څلورم مو ولوېدی په اووم مخکې صحیح شو کراس ریفرنس موږ تاسې په انسرټ کې ویلي چې چېش لپاره استفاده کېدی دا موږ د دې لپاره استفاده کړې وو چې دا موږ لینک ورکوو یا به انټرنل لینک ورکوو یا ایکسټرنل لینک که مو چیرې په یاد وي کراس ریفرنس موږ په دغه کې په ورډ ډاکومنټ کې ابجکټ استفاده کوئ داسې بیخي برګ برګ ورته ګورئ لکه چې دغه لرئ موږ پکښې کې وبې وایم دا مثلا راځم پر دې ځای باندې مثلا غواړم چې بل عکس ور واچوم راځم و انسرټ ته په انسرټ کې راځم و پکچر ته دغه عکس ور واچوم راځم د دې عکس لپاره مثلا د دې نوم به دغه کړم د پکچر به نور کوم په دې خاطر باندې چې دغه پکچر په نامه باندې ستا دا به د عکس په نامه باندې کړم صحیح دی دا چې مې سلیکټ کړئ راځم و انسرټ ته په انسرټ کې راځم و لینک ته راځم و بوک مارک ته دا دغه کومه دا هم بوک مارک ښه زه باید بوک مارک ته راسم دا هم بوک مارک دا هم AKS دا به ورته اډ کړم دا چې مې اډ کړئ راځم و لینک ته ښه اوس راځم مثلا په دې ځای کې ما یو موضوع ویلې ده پر دې ځای باندې زه غواړم چې کراس ریفرنس ور واچوم دا هم عکس فقط انسرټ پر کلیک کوم دا هم اوکې دا کومه دی دغه دی یوه دلته د هغه عکس چې ما ور واچوي فقط ما زه کنټرول نیسم کلیک پر کوم دی ډایرکټ به هغه عکس ته راځي صحیح شو نو بوک مارک موږ د دې د کراس ریفرنس مو د دې لپاره استفاده کوئ څوک به مشکل نه لري